سلامونه دوستانو، نن هم موږ خپل د درس په جریان کې د ورډ پروګرام د خلاصولو طریقه زده کوو. ورډ پروګرام څنګه خلاصولی سو؟ لومړی خو د کمپیوټر پر مخ چې دلته پروت وي کلیک پر وهو خلاصیږي. بله طریقه یې دا ده چې کله موږ په د ټاسک بار کې په د کویک آیکنز کې ایښی لکه دلته دا دې پروت دی، کلیک پر وهو خلاصیږي. بله طریقه یې دا ده چې سټارټ بټن ته راځو. په سټارټ بټن کې په ریسنټلی اډیټ پروګرام او ایکسپینډ پروګرامو کې دلته ګورو چې چیرې به وي. دا دې دلته ګوره د ډبلیو توری دی، نو دا دې ورډ پروګرام دی، دلته ستا خلاصولی سو. صحیح ده. او یا هم راځو دلته په چې پروډکټیویټي کې ګورو، دلته موږ له افیس پروګرامونه سته، دا دې تیار ورډ وهو، دا ورډ پروګرام موږ ته خلاصیږي. فرض کړئ داسې وخت راغی چې نه په دلته کویک آیکنز کې سته، نه دلته په دا پروډکټیویټي کې سته، نه هم دلته په دې ځای باندې سته، مثلا په دغه ریسنټلی پروګرام کې ایکسپینډ کې هم نسته، یا دلته د کمپیوټر پر مخ هم نسته. نو څنګه پیدا کوو؟ راځو سرچ کې به دلته ورډ ورته ولیکو. ورډ چې ولیکو موږ ته ورډ پروګرام راځي، خلاصیږي. فرض کړئ یو وخت داسې راغی چې په دغه سرچ کې هم نه پیدا کېدی، بیا به څه کوئ؟ بیا به تاسې په دغه کې په د سټارټ بټن کې به په دې پروګرامونو کې په رن پسې ګرځئ، رن به پیدا کوئ، یا به په دغه سرچ کې ساده رن ورکړئ، رن بیا ژر راپورته کوي. رن چې راپورته کوي دلته به تاسې ورته ولیکئ ورډ. کله چې تاسې ورډ ولیکئ هغه به یې نه کار نه کوي، یعنې دا د یوه څه کار ونه کوي. ولې یې کار ونه کوي؟ څه وایي دلته؟ وایي ته چې شي ولیکه وین ورډ ولیکه. چې شي ولیکه وین ورډ. وین ورډ چې لیکمه دلته مستقیما دا د ورډ پروګرام موږ ته خلاص. دا د ورډ پروګرام د خلاصولو طریقه. که چیرې داسې یو وخت راسي چې مثلا ورډ پروګرام خلاصوئ، نه مستقیما دلته راځئ، راسته بټن پر ډیسکټاپ وهئ، نیو ته راځئ، په نیو کې مایکروسافټ ورډ پیدا کوئ. دا د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ کلیک کوئ. دلته چې مې کلیک کوئ زه دې ته یو نوم ورکوم، د ځانه یو نوم ورکوم، سی وي مې نوم ورکړئ. دا چې مې کلیک کوئ دا دې تیار ډاکومنټ جوړ سو، نوم مې هم ورکړی دی. برکه په دې باندې کلیک ووهمه، ډبل کلیک ووهم، دا دې ماته ورډ پروګرام خلاص دی. ورډ پروګرام صفحه مستقیما خلاص شول. که چیرې ستاسې فکر وي دلته چې به موږ د آیکن خلاصوی، موږ ته مستقیما ورډ پروګرام صفحه نه خلاصېدله، لومړی دا صفحه راوړله، مګر په هغه ډاکومنټ کې مستقیما د ورډ پروګرام داخل ته موږ ځو، ځکه دا ډاکومنټ لکه یو سند چې مخکې یو چا جوړ کړی وي او بیا کار پکښې کوي یا تغیرات پکښې راولي، داسې جوړ. نو اوس راځو موږ خپل ورډ پروګرام دا دې طریقه زده کړه د خلاصولو. ورډ پروګرام خلاص شو. په دې کې څه شي شي؟ لومړی دغه کومه ساحه ده؟ ریسنټ. ریسنټ تکراري معنا لري. کله چې موږ په دغه ورډ پروګرام کې مخکې یو ډاکومنټ خلاص کړی هغه دلته ښیي. ماته څه وایي؟ ټوډے وایي، نن ته څه شي خلاص کړی؟ سی وي دې خلاص کړی دی. کله چې زه پر دې کلیک کوم دا کوم سی وي دی؟ دا چې مخکې اوس موږ دلته خلاصه کړله دا. که چیرې زه دا ډیلیټ کړمه او بیا دلته راسم کلیک پر ووهم پر هغه باندې، ماته دا نه راځي، وایي sorry we couldn't find your file. یعنې موږ دا ستاسې د سند نه دی پیدا کړی. نو بېرته به موږ چیشي ته ځو؟ بېرته شاته به ځو. نو دلته راځو په دې طریقه پوست ولاست. که چیرې زه اوس پر دې راسته کلیک کوم، که ریموو فرام لیست یې ووهم، که کلیر ان پین ډاکومنټس ووهم، دا پاکېږي. دا دې پاک سو، هېڅ شی اوس نسته. که چیرې موږ غواړو چې خپل په کمپیوټر کې مخکني ثبت ډاکومنټس راولو، خلاص یې کړو، یا هغه سندونه چې وي هغه اوپن ادر ډاکومنټس کلیک به ووهئ. په دې کې که چیرې ون ډرایو کې هغه دلته درته ښیي موږ چې ولرو. اوس خو موږ نه لرو، منع که دا کلیک کوئ چې اوس موږ وخت ضایع کوي، د وخت ضایع کوي او هلته زما نور انټرنټ د شان ځي. ښه، نو راځو چې شته انټرنټ د بل ځای څخه نه راخلو، مستقیما براوزر ته راځو. براوزر ته چې راغللو، براوزر ته راسئ او که په دغه دیس پي سي باندې ډبل کلیک ووهئ هم فرق نه کوي. نو زه راځم براوزر ته. په براوزر کې څه شي پیدا کوم؟ ډیسکټاپ ووایم، زما اسناد پراته دي، دا دي مالک همدرد سی وي، دا اوپن کوم. کله چې اوپن ووایي دا دې هغه سند خلاص شو. یعنې اوس که چیرې زه ورډ پروګرام بند کړم، بېرته ورډ له سره خلاص کړم،
دغه ډاکومنټ دا دې ماته دلته شته. اوس که زه چیرې کلیک کړم مستقیما دلته راځي. اوس یوه ستونزه بله دا ده، بېرته زه ورډ مثلا د سره خلاصوم، راسته کلیک پر دې باندې وم، ګوره کلیر ان پین ډاکومنټس، یعنې چې ما نه دي پین کړي هغه به پاک، دا چې پاک شو ختم شو. اوس نو که چیرې بیا بېرته زه براوزر ته راځم د هغه سند راخلم د ډیسکټاپ څخه دلته ایږدم، دلته مې کښېښوی دا خلاص کړئ، بېرته د سره څخه دا ورډ خلاصوم. ورډ چې مې خلاص کړئ ګورئ دلته موږ څه شي لرو؟ پین لرو. دی موږ ته وایي پین فایل یو وانټ ټو ایزلی فایند لیټر، وایي که غواړئ چې مثلا دغه سند تاسې بل وخت په اسانه پیدا کړئ او ترلاسه کړئ نو دا څه شي کوئ؟ پین، یعنې دلته یې دا سنجاق داسې ووهئ. اوس که زه پر دې راسته کلیک کوم که کلیر انپیند و ماته وایي are you sure you want to remove all unpinned items from the list؟ آیا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې دا لیست شوي نه دي دا ډاکومنټ ټول پاک کړئ؟ زه ورته وایم یس. هغه ماته دا نه پاکېږي. ولې نه پاکېږي؟ ځکه چې ما دا پین کړی دی، یعنې دا ما سنجاق کړی دی دلته، اوس دا نه پاکېږي. د بل وخت لپاره چې ما چې ورډ خلاص کړم زه کلیک کوم ماته هغه ډاکومنټ دلته راځي. نو دا و د ریسنټ وظیفه چې موږ کله یو ډاکومنټ پین کړی او کمونیکټ کړی او اوپن ادر ډاکومنټس هم وپېژندئ چې موږ په کمپیوټر کې کوم اسناد ولرو چې هغه خلاصوو دلته راځو چې ما چې ورډ آیکن کلیک کړو په دې طریقې څخه ځو. یعنې دا په دې معنا ده داسې نه غواړئ چې زه اوس د کمپیوټر دلته راسم بیا دلته په دې کې وګورم بیا په دې کې وګورم چې چیرې دلته دا ډاکومنټ پروت دی بیا یې نو زه کتلی شم. صحیح شو؟ نو دلته که موږ ماسې دا آیکن کلیک کړو موږ ته د دغه ځای څخه خپل هر اسناد چې مو په کار وي زو هغه ډرایو په شیانو کې ګرځو پیدا کوو مستقیما خلاصېږي. وروسته راځو سرچ فار آنلاین ټمپلیټس. دا څه شي دي؟ دلته وایي که چیرې مثلا تاسې انټرنیټ سره وصل اوسئ. اوس ګورئ زه دا د انټرنیټ سره وصل یم، انټرنیټ اکسس لرم. که چیرې مثلا زه یو شی سرچ کړم دلته د هغه سندونو نوم درته ورکړم هغه بیا ماته پیدا کوي. ماته څه وایي سجستید سرچیز، مثلا خپل د خوښې چې څه شي ته وړاندیز کوې هغه دلته کولی شي. او که داسې وایه چې مثلا دا د بزنس ستا کارډ ستا فلایر ستا لیټر ستا ایجوکیشن رزومي اینډ کور لیټر ستا هالیډې ستا هر شی چې تاسې غواړئ دلته کلیک پر وهئ خلاصوئ. او که دلته یو نوم لیکئ هغه خلاصوئ. مثلا زه دلته نوم لیکم سی وي. اوس آیا سی وي پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ نو دی ګرځي. ګوره دا د سی ویانې پیدا کړي. څه رقم غواړې نور هم دلته خلاصېږي. اوس انټرنیټ سره پلټنه پسې کوي دا که انټرنیټ نه وي بیا دا کار نه کوي. وروسته که چیرې زه راځم بزنسز دلته تجارتي دغه کلیک کوم هم ماته ورډ پروګرام کې دا سرچ پسې روان دی انټرنیټ پسې ګرځي دا دې پیدا کوي. تجارتي څه شی غواړې اوس دا دغه نور ټوله دلته وینې دا داسې یعنې راځئ دا ټوله دا وینې اوس خلاصېږي. زه وایم یا دا زما نه دی په کار، زما یو د واده یا یو ساده کارډ مې په کار دی. نو کله چې دلته کارډ ووایو هغه کارډ راځي نو سرچ پسې روان دی چې څه رقم کارډ تاسې غوښتی هغه دلته راځي او بیا د هغه په کلیک کولو سره هغه تاسې ډاونلوډولی شئ. یا مثلا زه غواړم ایجوکیشن مثلا یا لیټر د ایجوکیشن زده کړې شی څه شي دی نه دا دې راځي. څونه مو په کار وه دا نو چې ستاسې زړه و هغومره راخیستی شئ او خپل ځان ته ایښودلی شئ. مثلا اوس زه په دې کې څه شی غواړم دغه دی سرټیفیکیټ غواړم یا دا سرټیفیکیټ نه بل شی ډیپلوما ده صحیح دغه ډیپلوما زه کلیک کوم یا ورک دغه ډیپلوما مې کلیک کړی. کله چې مې دا کلیک کړله کریټ ووایي. کریټ چې مې ووایي دا به روان شي. ګوره ډاونلوډینګ یور کمپلیټ ډیپلوما سرټیفیکیټ دا اوس ډاونلوډېږي. کله چې دا ډاونلوډ شو بل وخت بیا انټرنیټ ته هم ضرورت نشته دلته موږ د هغه ځان سره ثبتوو خپل د کمپیوټر په مخ یې ځان ته ایښودو. څه شي دی یور های سکول
مثلا د خپل د ښوونځي نوم دلته لیکې، سرټیفیکیټ خو ستا خپل نوم لیکې نه، مثلا هغه کس دا خو نو د دې ښوونځي پر اساس جوړ پرنسپل و، دا پر څه شي دی پرزیدنټ یې دی څوک یې دی چې هغه امضا کوي. دا د وورډ پروګرام دغه برخه د دې څخه تېرېږو، بېرته راځو دلته وورډ ته. په دې خو مو انشاءالله سر خلاصو، کوم څه چې آنلاین غواړئ هغه له دې طریقه څخه خلاصولی سئ. او که چیرې موږ غواړو چې دا هېڅ شی مو نه دي په کار، انټرنیټ هم نه لرو، نو مستقیما بلانک ډاکومنټ ته ورځو. بلانک ډاکومنټ ساده سپینه صفحه راته خلاصوي چې څه مو زړه و هغه جوړولی سو. او موږ باید خپله یو څه جوړ کړو، هغه شیان چې دي چې په انټرنیټ څخه یې راخلو هغه د نورو خلکو جوړ سوي دي، هغه که موږ وهم کاروو بل یو بیا ورباندې پوهېږي چې دا دې کاپي کړي. نو په ورډ پروګرام کې بل څه شي برخه شته، بل دلته ګورئ مالک همدرد یې راوړی. مالک همدرد ته عبدالمالک انډرسکور همدرد @yahoo.com شته، زما عکس شته، سویچ اکاونټ شته. دا په دې معنا چې ما مایکروسافټ اکاونټ ځانته جوړ کړی دی، نو دا زما مایکروسافټ افیس کې ځان ثبت کړی دی، او دلې که چیرې زه بل اکاونټ وغواړم دلته سویچ وهم بل اکاونټ هم بیا دلته اډ اکاونټ کوی سم، بل یو هم خلاصوی سم. نو اوس راځو له دغه شیانو څخه تېرېږو ځکه دا مسله په راتلونکي هم موږ بحث ورباندې کوو. اوس راځو موږ بلانک ډاکومنټ خلاصو. بلانک یعنې سپینه صفحه خلاصو، سپین سند ورته وایي، سپینه صفحه ورته وایي. دغه زموږ د ورډ پروګرام شکل دی. دغه یوه وقفه به وکړو، وروسته به بله ویډیو کې بیا د ورډ پروګرام ټوله شکل معرفي کړو.